سلامونه او ښې چارې تیمورشاه کمال یم د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ قدرمنو لیدونکو زموږ د روانې مشاعرې په دې بهیر کې ځوان زلمي شاعر عزیزي سیرت صاحب ته بلنه ورکوم چې دی مو په خپل خواږه کلام ونازوي. عزیزي سیرت صاحب. د دنیا درې ورځې ژوندون دی، پرون راغلی نن د لې سبا بځونه. ډېر ښه. د ګل محمد خوشحال مرحوم ډېر د یاد غونډه ده. روح یې شاد، پرګور یې نور او یاد یې تل پات. امین. دا یو کلام دی. ارشاد. پر اسباب یقین شرک دی، له اسباب و انکار جهل. ډېر الله. پر اسباب یقین شرک دی، له اسباب و انکار جهل. ستا د یاد وي لیونیه، د دې دواړو اقرار جهل. ډېر ښه. د دې دواړو اقرار جهل. ډېر الله. اسباب یقین شرک دی، له اسباب و انکار جهل. ستا د یاد وي لیونیه، د دې دواړو اقرار جهل. برایې مې په خوب ولید، خدای دې وکړي چې رښتیا سي. برایې مې په خوب ولید، خدای دې وکړي چې رښتیا سي. برایې مې په خوب ولید، خدای دې وکړي چې رښتیا سي. عقل ناست وي پر تخت باندې، رازړېږي په دار جهل. ډېر ښه. د هرې بدې پیښې چې هر چېرته کې پیښېږي، کله ما پوښتنه وسي زه ګڼم ګناهګار جهل. واه بیا ووایه دا شو. د دې هرې بدې پیښې چې هر چېرته کې پیښېږي، کله ما پوښتنه وسي زه ګڼم ګناهګار جهل. او د کابل د لاس ډبره یې په لاس کې د هغه سي. د کابل د لاس ډبره یې په لاس کې د هغه سي. د کابل د لاس ډبره یې په لاس کې د هغه سي. د دې خوار دی رسېدلی له ازله په وار جهل. د کابل د لاس ډبره یې په لاس کې د هغه سي. د دې خوار دی رسېدلی له ازله په وار جهل. او سیرت هره لمحه غواړي د دې کلي په کوڅو کې. سیرت هره لمحه غواړي د دې کلي په کوڅو کې. هره لمحه غواړي د دې کلي په کوڅو کې، په خوره رڼا د علم پر خوله باندې غزار جهل. واو ډېر الله. دا په سوالیان شان کې غزل ده. ارشاد. که بیواره نوبهار سومه نو بیا، که بیواره نوبهار سومه نو بیا، که بیواره نوبهار سومه نو بیا، او ګلاب ستا په کار سومه نو بیا. او ځکه داسې په لړزاند حالت کې مړ، ځکه داسې په لړزاند حالت کې مړ، چېرته ستا په انتظار سومه نو بیا. او که تا داسې راکتل او زه غریب، که تا داسې راکتل او زه غریب، هم په ستوري کې شمار سومه نو بیا. که تا داسې راکتل او زه غریب، هم په ستوري کې شمار سومه نو بیا. که زما د غږ ونسو سپیناوی، که زما د غږ ونسو سپیناوی، که زما د غږ ونسو سپیناوی، او منصور غوندې په دار سومه نو بیا. او لکه څانګه په شدت کې د هوا، لکه څانګه په شدت کې د هوا، که دا هسې درغزار سومه نو بیا. ډېر ښه. دا شعر بیا وایه. لکه څانګه په شدت کې د هوا، که دا هسې درغزار سومه نو بیا. او کړانده هجوم له ورلم په لاس، کړانده هجوم له ورلم په لاس، کړانده هجوم له ورلم په لاس، او تهمت کې د سنګسار سومه نو بیا. بیا وایه. کړانده هجوم له ورغلم په لاس، او تهمت کې د سنګسار سومه نو بیا. ډېر الله. او تم یو مخ توره شپه ګڼې مګر، تم یو مخ توره شپه ګڼې مګر، زه سیرت کرون سهار سومه نو بیا. تم یو مخ توره شپه ګڼې مګر، زه سیرت کرون سهار سومه نو بیا. او دا یوه اجازه بله د صدر صاحب صبح خو وخت ارشاد. لږ خو وخانده دنیا ته، حقیقت به دې څرګند سي. لږ خو وخانده دنیا ته، حقیقت به دې څرګند سي. محبت به دې پر زړه وي،
محبت به دې څرګند شي واو ډېره لږ خو وخانده دنیا ته واو. حقیقت به دې څرګند شي ډېر ښه محبت به دې پر زړه وي محبت به دې څرګند شي ډېر ښه شیبه دوې هوا ته تم شه د محل په دربچه کې شیبه دوې هوا ته تم شه د محل په دربچه کې واو لکه پاڼه د ګلاب یې لطافت به دې څرګند شي ډېر ښه ډېر ښه شیبه دوې هوا ته تم شه واو د محل په دربچه کې لکه پاڼه د ګلاب یې لطافت به دې څرګند شي ډېر الله او د غربت دریاب دې وچ شه او که خدای کول وچیږي د غربت دریاب دې وچ شه او که خدای کول وچیږي په اوبو کې پناه شوی عمارت به دې څرګند شي ډېر اوښکې مه وینه په ستورو سترګې کښته کړه په بیړه اوښکې مه وینه په ستورو سترګې کښته کړه په بیړه عبادت کوې په پټه عبادت به دې څرګند ډېر الله ډېر الله نقطه عرض ده ارشاد څه له پټ ګرځې په زړه کې سینه وسپړه سیرت څه له پټ ګرځې په زړه کې سینه وسپړه سیرت چې ته څه یې او څه نه یې کرامت به دې بیا مکتب بیا ووایه ډېر ښه څه له پټ ګرځې په زړه کې سینه وسپړه سیرت چې ته څه یې او څه نه یې کرامت به دې څرګند شي ډېر الله ډېر الله ډېر الله قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ په دغه نننۍ مشاعره کې ځوان او زلمی شاعر عزیزي سیرت صاحب و چې خوندور کلام یې راته واوراوی